اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی المسح فصل ثابت دی په بیان کې د مسح علی خفین پر موضوع باندې چې پر موضوع باندې یو څوک مسح کوي دا به باید څنګه وي او پر څنګه موضوع باندې به وي. المسح مسح چې د علیهما پر دا موضوع باندې جائز روا ده بالسنت په حدیث سره من کل حدث د هر بیا د سیاسه موجب چې واجبون کې ویل الوضوء او د سلره چې هر بیا د سیا چې راځي چې او داس په واجبېږي بیا پر دا موضوع باندې مسح کیږي اذا هغه وخت لبسهما چې په پښو کې د دواړې موضع علی طهارت کامله پر پرک پاکي باندې یعنی او داس به پر تازه کې پر او داس به بیا به د موضع په پښو کې وخت الحدث د وخت سره بیا د سیا چې کوم وخت سړی بیا او داسې سو دغه ټیم سه وخت شروع کیږي فإن كان کچیر و مقیما مقیم ولو یعنی مسافر نه و پر کور یا پر دای ځای و چې د حالت مقیم ولو یمسحو مسبکی یوما ولیلتا یو شپه یو ورځ د مقیم د پاره یو شپه یو ورځ مسد و ان کان مسافرا کچیر مسافر ولو یمسحو مسبکی ثلاثه ایام درې ورځې ولیاله او درې شپه ګوره د مقیم د پاره یو ورځ یو شپه مسه کول دي پر موزه باندې او د مسافر د پاره درې ورځې درې شپې دي چې بیا به د مسه پر دې باندې کوي و ابتداؤها شروع دغه مسه چې د عقیبه ورسته د الحدث د بیا د سیام او داس می تازه کی موزیم په پښو کله اوس به د مسه وخت دغه وخت څخه شروع کیږي چې ما موزه په پښو کې کده څه وخت څخه دی وای ابتداؤها شروع د مسه چې د عقیبه الحدث ورسته د بیا د سیاده چې کوم وخت تا د موزه په پښو کې د دې سورسته چې هر وخت او د سمات سولو د ازاسه بس د ماتواله د داسه بس د مسه وخت شروع ولا يعتبر نه معتبرېږي وخت حارتي د پاکي وخت کته و ورځ تا او داس ولو پر ورځ دی او داس هم بس د موزه وخت د دې سره دی شروع چې کوم وخت دی او داس مات سو دغه ټیمه سه بس وخت شروع سولو ولا وخت نه وخت لبسې د پښو کولو د موزه چې په پښو کې د دې وخت سم نه شروع کیږي ولو غسل کچیر پریمنځ رجليه پښه ولا بس په پښو کې خفيه موزه ثم ورست اکمل طهارت بیا نور پاکي پرکله قبل د مخ اند دې يحدث چې بیا د سې کیږي جاز روا دی المسو مس علیهما پر دې باندې یاره پښه پریمنځ بیا نور او د تازه کی بس پر دې موضوع باندې مس جایز ده عندنا پنځمش خلاف الشافعي رحمت الله امام شافعي صاحب وی دا رقم نه د لکه چوا ولی پر دې باندې جایز نه ولی او داسه د پاره چې دی ترتیب دی فرض بولی ولی انا عندنا پنیز مر چې دی یک پیه کاپی کیږي اندا یکون چې الخف موزه ملبوسا په پښو سوی یعنی غسل سوی علی طهارت کامله پر پاکي باندې په پښو کې عند اول الحدث په وخت د اول بیا ودسی وطهارت پاکي چې د ناقصه هي هغه طهارت دی صاحب العذر د پاره د چا لکه صاحب د عذر چې د قیدادار کم طهارت حتی در داسې وخت ان المستحاضه مستحاضات شذ چې مرزمنه وي ومن هغه څوک په معناها چې په معنا کې دغه مرزمنه دي لکه هغه څوک چې پزه وینيږي یا بادونه جاری وي یا در نس الوي یا پزه وینيږي یا یو ټپ یا غټپ چې ویني جنبېږي نه جوړیږي دغه په معنا کې د مستحاضي دي اذا هغه توزعت چاو داس تازه کې ولا بسات په پښو کې خو په موزه قبل د مخ اند دي یظهر تشکار کیږي من د دې شی تمسح مسبکی کل اصحاء لك جوړ درغه وخت پورې دا مسه کولای شي لکه جوړ انسانان چې در څو پورې چې د دې هغه عذر چې دی هغه ښکار کیږي لو لبست کچیر په پښو کې به طهارت په طهارت سره العذر د عذر هغه د عذر په طهارت سره د موزه په پښو کې تمسح مسبکی په الوقت په وخت کې فقط عندنا پنځمر وعند زفر رحمت الله پنځ د امام زفر صاحب تمسح مسبکی تمام المدته ټوله مده هغه د ټوله مده د پاره چې دغه وخت څونه مده دغه مسه یعنی د یو شوا روز د پاره مده د یو شپه ورځ د مقیم د پاره درې شپې درې ورځې د مسافر د پاره د وای د پرم مده بکی ولا يجوز روانه د المسو مس على خفين پر موضوع باندې لمن هغه چا د پاره وجب چې واجب علی پر د باندې الغسل غسل چې پر چا غسل واجب سوی وي جنوبي د پاره مس پر موضوع باندې جایز نه والرجل رجل والمرأه شذ یعنی نر و شذ په دغه مسه کې سواون سره برابر دي په دغه مسه کې د موضوع د دوړ فرق نشته دی نه چې د نر د پاره یو رقم مسه کې د شذ د پاره بل رقم فرق نشته دوړ د پاره یو رقم مسه والمسو مسه چې د اعلی ظاهری ما پښکارا د موضوع باندې مسه کیږي دون باطن ما د نن په موزه کې بغوت نور چې د نن د خوا مسه پر کې پښکارا باندې کیږي و استعیب مستحب دی انده یکون چې المسو مسه خطونه بلا اصابی په ګوت سره مسه د پاره مستحب دی چې په ګوت باندې په خطونه کوي انده یبدو شروع کې من قبل الاصابع د طرف سره د ګوت و یمد کشیب الى ساق د پندې سره د پښو د ګوت سره د ګوت دی پر راکشي بیا د پندې پوری مسه پر د اندازه باندې کی اعتبار چې اعتبار سی بالغسل په پرمنزل سره یعنی چې دا د پرمنزل سره اعتبار هغه د پرمنزل
طریقه برابر شي. ګوره پرېمنځل چې دی هم دا رقم کېږي تر دا پنډۍ پورې د پښو او د ګوتو پورې، نو دا به هم دا رقم کوي. و فرض و فرض چې دی ذالک د دغه مسح مقدار او اندازه د 3 اصابع 3 ګوتې قدر دي من اصابع د ګوتو سید د لاس. دغه مسح چې د په دې کې فرض چې دی دا 3 ګوتې د لاس دي چې دا 3 ګوتې د لاس به پر کشي. ولو وضع کښېښو یدو لاس من قبل د طرف ساقې د پنډۍ و مدهما کش کوي دغه ګوتې یا دغه مسح کش کله الی رؤوس بیا در سرو پر اصابع د ګوتو د پښو د ګوتو خواته کش کله د پنډۍ د خوا سه د ګوتې پر کښېښو د ګوتو خواته کش کوي د پښو د ګوتو خواته جاز دا روا دي. ولو مسح کې مسح وک ب3 اصابع په 3 ګوتې سره موضوعه یشول سوی غیر ممدوده نه کشولې. ګوره مسح یو دا رقم ده چې د ګوتو د خوا سه کش کوي در پنډۍ پورې، یو دا ده چې د پنډۍ د خوا سه کش کوي در ګوتو پورې دام صحیح ده، او یو دا ده چې ګوتې دغه پر کښېږدي پر د لاس باندې پر دا او یو دا ده چې ګوتې دغه پر کښېږدي پر د موزه باندې ګوتې کشي نه دغه کښېږدي یجوز روا ده. ولو مسح کې مسح وکړه علیهما پر د موضوع باندې عرضا په پلنوالي سره د لا دا ګوتې د پلنې پر کش کړي جاز روا دي. ولکن دون خبره ده یکون کېږي مخالف. ګوره دا کار جائز دی خو دا مخالف د سنت سره دی. سنت پر دا طریقه باندې نه دی چې دی دا ګوتې د په پلنوالي پر کش کړي. مخالف دی لسنت د حدیث او د سنت مخالف کار دی دا فی جميع ذلك په ټولو دا کې. وکیفیت المسح کیفیت د مسح چې دی اندا دی یزع یجدی به یدیه لاسونه علی مقدم خفیه پر سربیره د مخ پر طرف باندې د موضوع و ایجافی لرکیبه بطن نس کفیه د ورغو بجنجلاکی و یومدهما کشیبه الی ساق د پنډی و خواته به دا ګوتې دی را کشی او یزع یا به یجدی به کفیه لاسونه مع الاصابع سره د ګوتو و یومدهما کشیبه دغه ګوتې پر د موضوع باندې الی ساق د پنډی و خواته جملتن یو ځای ټول یو ځای بکشي. ولو مسح کې مسح وک برؤوس په سرو سر اصابع د ګوتو او وجافا جلاو اصول بخونه اصابع د ګوتو د ګوتو بخونه لوړ نیول او خالد د ګوتو سرونه دی پر کشول پر د موزه باندې دا والکف او لاسونه هم دا ورغوي هم جنجلاو لا يجوز دا نه دی روا الا خو بیا روا دي اندا یکونه کچیر وی الماء او به متقاطرا څڅدي د ګوتو در سروي او به څڅدي بیا جایز دي او که د ګوتو در سروي او به نه څڅدي دغه د ګوتو سرونه پر کشول دا جایز نه دي. والمستحب انداد یمسح چې مسح وکي به باطنی په باطن سره کفیه د لاسو ولو مسح کې مسح وک بظاهری پشکاره باندې کفیه د لاسو یجوز روا ده. ګوره په باطن خو باندې د لاندې په خو به مسح کی د لاس پر چپه خو واړوي د لاس سربیره خو پر دغه باندې کش کی دا هم سید يجوز روا ده. ولو مساك مسوك برؤوس پسرو سر اصابع د ګوتو على باطن الخف د نن په موزه باندې ګوتې چخ کړي یا د موزه پر تلی باندې راکش کړي او من قبل العقب یا د پوند د خواصه د پر راکش کړي. ګوره یا د پر تلی باندې د موزه ګوتې کش کړي ما سه پر وک یا د پوند د خواصه د لوړه ما سه وکله او من جوانبه د طرفوسه د یو څنګه د بل څنګه د موزه د ګوتې کش کړي دا لا يجوز دا نه دی روا. ګوره دا درې قسمه نه دی روا چې د موزه پر طرف ګوتې را کش کړي یا د پوند د خوا را کش کړي یا د موزه پر تلی باندې کش کړي دا رقم مسح روانه ده. وذکر ذکر شوی دی په المحیط په محیط کتاب کې ذکر شوی دی لو توازی کچیر او دستازه کې و مسح وک علی خفیه پر موضوع باندې ببلتی پلندوال سر بقیت د پات علی کپی پر لاسو باندې چې پر لاسو کم لندوالی پاتو بعد الغسل ورسته در پرمزول او دا چې تازه کی پاغه او دا سباندې چې لاسونه کم لاندو په دې مسح وک دا کار په وکی یجوز روادي. ولو مسح کې مسح وک راس د سر یو چا د سر مسح وک په وبو باندې په لاس باندې وبراتو کې د سر مسح په وکله ثم خفيه بیا په دغه لاسو باندې په دغه لندوالي باندې بیا د موضوع مسح وک لا يجوز دا نه دی روا. ثم ورزه خفيه د موضوع ببلتي پلندوال سر بقیت چې پات سعودي علاقه په پر لاسو باندې بعد المسح ورسته د مسح کول د سر د مسح چې ورسته کم لاسونه لاندې دي په دې باندې د پښو مسح وک لا يجوز روانه دي. ولو لم يمسح كما سنه وک علی خفيه پر موضوع باندې وخاز او کشته سو په الماء په بوک پر موضوع مسح نه وک په بوک کشته سو لا بنیت نه پنیت سره المسح د مسح نیت یم نو د غي په بوک روان سو د موضوع سره او مشیا تک وکي په الحشيش په وشو کې المبتل چې لاندو بالماء په بوسر یا په وشو کې روان سو د واشه لاندو په وبو باندې شونه پر سو یا په وبو لاندول په دې کې روان او بالمطر یا په باران سره لاندول یجزيه روادي
دغه مسه بس یسو ګوره که څه هم نیت نه دی ورسره د مسې دا زموږ پر مذهب باندې وکذا دغه رقم اذا اصابک ورسېدی هو دته المطر باران ینوب دریږي عن المسې د مسې دام پر ځای د مسې دریږي باران پر دا موضوع باندې اوس موضوع لندې سولې پر دې باندې بس دغه د ځای پر ځای باندې د مسې دریږي ولا يحتاج ضرورت نه لري لانیت و نیت په المسې په مسې کې الخوفي د موضوع خلافا للشافعي امام شافعي صاحب وی ولې نه لري نیت ضرورت دی لکه په تمامه کې چې نیت ته فرض بولې امام شافعي صاحب وی ته په تمامه کې نیت فرض بولې ولې دا خلف دی پر ځای باندې داسه دا مسه چې دا هم نیت په دې کې فرض دی ځکه چې دا مسه چې دا خلف دی پر ځای د پښو پروللو نو دې کې مسه چې فرض ده وفي بعض الروايات په بعض روایت کې وی لا یجزي نه دی روا لانه دا چې خلف دی کتیمم لکه تیمم څنګه خلف دی دا داسه دا به خلف دی د پښو د پرولل ومن ابتدى كشروع کلمه د مسی وهو د مقیم فسافر بیا مسافر یو سړی مقیم دی د لې پر ځای باندې دی مسه پر موضوع باندې وک بیا مسافر سو قبل تمام د مخه د پر کېدو یومن ولیلتين د یوې شپې د یو ورځ نه دی پرسوي د مسافر سو مسه بکی تمام ثلاثه پر کېدل درې ورځې ایام درې ورځې ولیاله او درې شپې به پر کې دغه ټیم څخه غدلته یو ورځ تیر سوي دغه یو ورځ یو شپه لا پاته ده نو بس د مسافر سره روان سو بچ مسافر سره روان سو بس درې ورځې به پر کې دغه ومن هغه چې ابتدا کې شروع ک المسجد مسجد وهو د مسافر ثم ورس اقام مقیم سو یو سړی مسافر خو به درې ورځې ما سکی د رالی بس په مقیم سو چې مقیم سو بس کچيري یو شپه ورځ په سفر کې پرسیو بس د مسه ختمه سو چې د رالی مقیم سو ان کان کچيري و مسه کوي یومن وليلتين و شپه یو ورځ او اکثر یا زیات یلزم لازمي نزعهما کشل د موضوع پر د باندې وغسلوا پر د منځ رجلې پښه د پښو پر منځل بس پر د باندې لازم سو ځکه چې دغه د مس وخت تر سوي دي د مقیم ده وان کان کچیر و مسه کړو اقل کم من یوم وليله د ویش په د ورځ نه پر سوي درغه کم ول اتم پردي کې مسه یوم وليله وش په ورځ د پرک ومن هغه څوک لبس کې په پښو کې جرمق فوق بالا خفي پر موزه باندې ګوره جرمق یو شی دی چې لکه دربجلا کښته دی لکه بوټونه اکشنی بوټونه چې دربجلا کښته په دا اندازه باندې جوړ دی سربېره پر موزه باندې اکثره وخت خلک په پښو کې د یخ د پاره چې نوري دا د پښو ګوتې دا تودي د کښنی شی دی نازک شی دی لکه موزه د ارکم نازک شی دی جرمق دی ته ویل کیږي دربجلا کښته دی دربجلا موزه خو دربجلا کلوړه ده خو دغه چې دی دا دربجلا کښته دی ته جرمق ویل کیږي دغه جرمق په پښو کې فوق سربېره خو پر موزه باندې موزه په پښو کې بیا دا جرمق په پښو کې قبل د مخ د دې یم سوچ مسه کې علا خپین پر موزه باندې مسه دي کې علی پر دا باندې ګوره موضوع باندې مسه نه د کړي بس دا په پښو کې بس پر دې سربېره مسه ور سره کې پروانه کې سید پیدا احدثك بیا داس سمو ورسته لبس په پښو کې جرموقین لا يمسح مسد نکی على جرموقین ګور پر جرموقین دی واز مسه نکی ولو نزاک وقت احد جرموق یو جرموق فله دلر انداد ينزو چې وکړه الاخرى بل کيوا دانه جرموق وقت ګور خدای مسه پر د جرموق کړي ته پر موضوع سربېره په پښو کړي پر جرموق چې مسه وکړه یو دانه وکړه یو نه دکړل بس بیا بچش کی بیرته پر دوړ باندې مسه کی مسه ختم سو و يحمسه مسه بکی علی خپې پر موضوع باندې بیا به د مسه پر موضوع باندې کی د جرموق مسه ختم سو ولا يجوز روان ندي یعنی پښې پرولل نه جوړی چې د پښې منځول خو جرموق و خاتم وزا نه د خطل ولا يجوز روان د المسه مسه على جرموقین پر جرموقین باندې المنخرقین چې شلیدلی وی چری وی سرسوي پر دې باندې مسه نه د جاوي ان کان کچيري وي خفاه موزه د دې غیر منخرقین موزه چیر نه ولې موزه روغره مې وي خو جرموق چیر وي نو بیا به د مسه پر موضوع باندې کې خو پر د جرموق باندې چیش ده صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين